سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. په هلمند کې یو خبریال د یوې چاودنې له امله سخت ټپي شوی دی. د هلمند ولایتي مسؤلین وایي د خبریال چې نثار احمد احمدي نومیږي نن سهار نږدې 8 بجې د لښکرګاه ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند په کارتیلګن سیمه کې هغه مهال ټپي شو چې د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. د سرچینې په وینا نوموړی له 14 کال راهیسې په هلمند کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او اوس یې د سباون راډیو د نشراتو مسؤلیت پر غاړه و. د آلمان بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغان ځواکونو سولې بهیر او پراختیایي پروژو څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. هایکو ماس تېره ورځ په ارکل ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد یې تیر په څیر په ټولو برخو په ځانګړي ډول د پراختیایي چارو، تلپاتې سولې ټاکنو او د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو په اړه په برخو کې له افغانستان سره همکار دی. په دې کتنه کې ولسمشر غني په پراختیایي چارو کې او همداراز د ملي پولیسو په روزنه او د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آلمان کړنې وستایلې او زیاته یې کړه چې راتلونکې ټاکنې به هم پر وخت ترسره شي. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په ډله ییز برید کې د ملي پوځ 4 سرتیري وژل شوي او 4 نور یې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان جمشید شهابي وایي دغه پیښه تېره ورځ سهار وختي په لودینها سیمه کې د ملي پوځ پر پوستو د طالبانو له برید وروسته رامنځته شوې ده. له دې سره سم د بادغیس ولایتي شورا مشر بیا په دې پیښه کې د وژل شویو دولتي سرتیرو شمېر 15 تنه ښیي او زیاتوي چې یو شمېر نور افغان سرتیري هم د طالبانو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي په دې پیښه کې 10 طالبان هم وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز کې د اورښتونو له امله د یو کور د چت رالوېدو په پایله کې یوه مور له خپلې 8 میاشتنۍ لور سره خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور ماشومان ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د 1 ناحیې اړوند په غوچکو سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا ولایتي اداره د اورښتونو له امله د رامنځته کېدونکو پیښو لپاره پوره چمتووالی لري. یوه 3 کسیزه ډله په بغلان کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور ونیول شوه. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې بهادر، رامز او هدایت الله نومیږي د لیني موټرو د چلوونکو تر پوښښ لاندې ترهګریز فعالیتونه کول او د پوځي معلوماتو په راټولولو بوخت وو چې بالاخره د څارګر ملي ادارې په موخیزو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. او ولسمشر غني تېر مازدیګر 15 قلمه تاریخي آثار د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل. د ملي موزیم د مشر په وینا په دغه تاریخي آثارو کې د غازي امان الله خان د وخت توره، د 19مې پیړۍ ښځینه جیبي ګلدوزي شوی بکس، 2 د برټانوي هند د کمپنۍ سکې او همدارنګه د برټانوي هند د 20مې پیړۍ د لومړیو یو لسګون بانکنوټ او یو انګلیسي چاقو شامل دي. ولسمشر غني په دې مراسمو کې چې په ار کې جوړ شوي وویل د دارالامان ماڼۍ 2 پوړه به ملي موزیم او 3 پوړ به یې دولتي مراسمو ته ځانګړی شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.